نو یې په هغه خپل موجود لشکر د مسلمانانو سره جنگ شروع کړ. د جنگ په آخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواو څخه شکست وخوړی. یزدجرد لشکر پریښاوه او دی په خپل ماوراء النهر ته ولاړی، یعنی د امو تر دریاب واوښتی. کوم وخت چې دی واوښتی هغه خارجي کومکي لشکرې منطقې ته راورسېدې. نو یزدجرد بیرته د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د جنگ د پاره تر دریاب راواوښتی. مګر د ځان سره فکر وکړي چې ولې د احنف رضی الله تعالی عنه سره جنگ کوم. اول به فراه ته ولاړ سم. هغه فراه چې د هغې منطقې مرکز و او د کسرا ټولې خزانې هغه چې د مداین څخه یې ورسره راوړي وې په فراه کې ځینې پاته سوي وې. حتی هغه نور ښارونه چې یزدجرد به پر راتلی د هغو څخه به یې زر او قیمتي شیان را اخیستل. دغه ټوله یې په فراه کې سره جمع کړي وه او هلته ځینې پاته سوه. نو څرنګه چې مال ودته تر وطن ګران و، نو یې د احنف رضی الله تعالی عنه جنگ پریښاوه. د شاله طرفه پر فراه ورغلی. فراه خو د مخه مسلمانانو فتح کړې وه او احنف رضی الله تعالی عنه هلته یو کوچنی لشکر د هغه ځای د ساتنې لپاره پرې ایښی و. نو اوس چې یزدجرد د لویه لشکره سره هلته ورغلی، فراه یې فتح کړه او هغه خپلې خزانې یې لاسته وروړې. اوس غواړي چې فراه پرېږدي او د احنف رضی الله تعالی عنه جنگ ته ولاړ شي. مګر فراه د خراسان پایتخت او مرکز و او د یزدجرد سره د ورسره لشکر ډېره حصه د خراسان خلق و او د خراسان خلقو څه وخت د مسلمانانو سره په صلح تیر کړی و. اوس یې د یزدجرد او مسلمانانو معامله او گزاره سره وسنجول. د مسلمانانو معامله او ژوند یې د یزدجرد تر گزارې او معاملې ښه وباله. ویل مسلمانان تر یزدجرد عادلان دي، پر خپل قول وفا لري. او بل دا چې د یزدجرد کومک اوس پردي ملکونه کوي. ښایي چې دغه پردي خلق د دوی پر وطن حاکم او مسلط پاته سي. نو څه فرق یې وکړي؟ که مسلمانان پردي دي، ترکان او چینایان هم پردي دي، مګر مسلمانان عادلان دي. نو هغه د خراسان خلق و یزدجرد ته یاغیان سول او ویل یا والله که غواړې چې د مسلمانانو سره جنگ وکې، موږ د لې پر خپل وطن جنګیږو او ستا سره نه ځو او موږ د مسلمانانو سره صلح غواړو. یزدجرد په حیرت کې پاته سو، ځکه د ده د لشکر ډېره حصه د خراسان خلق دي. یزدجرد هر څه کوښښ وکړي چې دوی قانع کړي، خو هغه نه قانع کیږي. دلته نو د خراسان خلقو سرکشي او نافرمانی شروع کړه. د یزدجرد څخه یې خزانې واخیستې او دی یې وشړی. د خراسان خلقو و احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې موږ صلح غواړو. احنف رضی الله تعالی عنه هم پر صلح ورسره موافق سو او هغه خزانې هم بیرته د مسلمانانو لاس ته ورغلې. یزدجرد چې اوس د فارس د خلقو څخه هیڅوک نه دي ورسره، وطن او لشکر یې ټول وپاشل سو. نو یې د فارس ټول مملکت پرېښاوه. د ترک و پاچا ته ورغلی او هلته د ترکانو سره اوسیږي. یزدجرد مړ نسو، خو د وطن څخه فراره سو. د یزدجرد پاته حالات به د عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په سیرت کې درته بیان سي ان شاء الله تعالی. هغه غنیمتونه چې د خراسان په فراه کې مسلمانانو ته په لاس ورغله، دونه غنیمتونه وه لکه په قادسیه کې چې مسلمانانو ته په لاس ورغلي وه. فراه د مسلمانانو دپاره لویه فتحه وه او د یزدجرد قصه هم دلته پای ته ورسېده. مګر د مسلمانانو فتوحاتو نور هم دوام درلودی. عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه د یوه لښکره سره د استخر و طرف ته رهیسو چې اوس فیروز آباد ورته وایي. هلته د فارسیانو ډېر لوی عدد موجود و. د هغو سره یې جنګ وکړي او شکست یې ورکړي.
هغه مات شوي خلک سره یو ځای سوه او پس له مشورې یې و عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه ته حال ورولېږي چې موږ صلح غواړو او جزیه درکوو. عثمان رضی الله تعالی عنه هم پر جزیه موافقه ورسره وکړه. هغه د شاوخوا منطقو چې دغه صلح ولیده هغه هم تسلیم سوه. سابو، شیراز او نور منطقې مسلمانانو ته په صلح تسلیم سوه. د فارس ډېرې منطقې فتح سوې او بیا کرمان فتح سو. کرمان د سهل ابن عدی رضی الله تعالی عنه پر لاس فتح سو او سجستان فتح سو. سجستان دغه اوسنی افغانستان دی او فتح یې د عاصم ابن عمرو التمیمی رضی الله تعالی عنه پر لاس و. افغانستان په جنگ فتح سو نه په صلح. او بیا مکران فتح سو. مکران د ایران او پاکستان په منځ کې یو منطقه ده. سره د دې چې د سند پاچا د مکرانیانو سره کومک هم کاوه مګر حکم ابن عمرو الثعلبي رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو قومندان و شکست ورکړي او تر هغو په پسې و چې نهر سند ته ورسول. اوس نو د مسلمانانو فتح او د دوی تسلط تر سند او هند پورې ورسېدلی. یعنی د شرق پر طرف د مدینې منورې څخه تر سند پورې ټولې منطقې د مسلمانانو د حکم تابع سوې. عراق، ایران، شمال شرق افغانستان، ترکیه تر انابول پورې، مکران دغه پراخه منطقې ټولې په 4 کلو کې فتح سوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلامي دولت دغه پراختیا ولیده بیا پر مسلمانانو وبېرېدی. اصلا مسلمانان د دې لپاره مخته تله چې یزدجرد ختم او فیصله کې او د هغه د فتنو څخه فارغ سي. او اوس چې یزدجرد ختم سو که مسلمانان نور هم د شرق پر طرف مخته ولاړ سي نو د سند او چین د حکومتو سره مقابله شروع کیږي. یو خو دغه ملکونه لوی مملکتونه دي او بل د دوی او مسلمانانو په منځ کې فاصله او مسافه ډیره زیاته ده او د مسلمانانو لشکرې تر اوسه هم لږ دي. هغه منطقې چې فتح سوي دي د هغو اوسېدونکي تر اوسه پر هغه خپل کفر پاته دي، اسلام ته لا نه دي داخلي سوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا شو بلل چې د مسلمانانو د ساتنې لپاره دي د شرق پر طرف نور فتوحات ودرول سي. اوس مسلمانان د فارس د پاچا کسرا یزدجرد د خطر او حملو څخه فارغ سو او د هغه ټول مملکت ونیول سو. پاچاهي یې ټوک ټوک سو. که ستاسې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې هغه قصه په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا پاچاهانو ته لکه هرقل، نجاشي، مقوقس، کسرا او داسې نورو ته لیکونه او رسالې لیږل، کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله و کسرا ته وروړل سوه، کسرا د لیک تر ویلو او اوریدلو د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک په دې سبب څیري او ټوک ټوک کوي چې ویل ده علیه الصلاة والسلام خپل نوم زما تر نامه د مخه لیکلی دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رسالې د سیرلو خبر وویل سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د زما لیک ټوک ټوک کوي، الله جل جلاله دې د پاچاهي ټوک ټوک کړي. که څه هم کسرا د مځکې پر مخ تر ټولو پاچاهانو لوی او قوي پاچا و، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شرع په سبب د ملک او پاچاهي تر نورو ټولو ملکو د مخه ټوک ټوک سوه او ټوله فارس مسلمانانو فتح کړي. اوس چې د فارس د فتوحاتو حالات په اختصار سره درته بیان سوه نو به د هغو فتوحاتو بیان درته وړاندې سي چې د جزیرة العرب په غربي طرف کې وسوې، لکه اردن، سوریه، لبنان، بیت المقدس چې دغو ټولو ته شام ویل کیږي. همدارنګه د مصر فتح کېدل چې دا هم ډېر لوی فتوحات او کامیابۍ دي. په دغه موده کې چې دلته فارس فتح کېدی
هلته د شام پر طرف هم جنگونه کېده او په هغو منطقو کې هم فتوحات جاری او روان و. د شام د جنگو او فتوحاتو په باره کې موږ فقط د یرموک د جنگ بیان درته کړی دی چې د یرموک د جنگ قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د یرموک د جنگ نتیجه د رومیانو د پاره لوی شکست و. د رومیانو لوی او اول شکست په یرموک کې و او کوم وخت چې رومیانو ماته وخوړه نو د منطقې څخه وتښتېده. مسلمانانو د اردن او فلسطین ډېرې حصې تر خپل تسلط لاندې راوستې او د یرموک تر جنگ وروسته خالد رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکرو د قومندانۍ څخه معزوله سو او د دغو لشکرو عمومي قومنداني و ابو عبیده عامر ابن الجراح امین الامه رضی الله تعالی عنه ته وسپارل سو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د عشره مبشره څخه دی او هغه رومیان چې د یرموک د جنگ څخه تښتېدلي وو د فحل په منطقه کې سره یو ځای سوه. هرقل ته چې د رومیانو د شکست خبر ورسېدی نو یې پرله پسې کومکونه د دمشق پر طرف لیږل. اوس د رومیانو قواوې په دوو منطقو کې سره یو ځای سوي دي، په دمشق او فحل کې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې اول په کم ځای شروع وکم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه امر راغلی چې اول په دمشق شروع وکړه ځکه حقیقي خطر هلته دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لشکره سره د دمشق پر طرف رهیسو او یو ساتونکي او احتیاطي ټولۍ د فحل و طرف ته ولېږل چې د هغه ځای څخه پر مسلمانانو د شاله طرفه حمله ونسي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د دمشق د حملې لپاره لشکر منظم او مرتب کړي، د لشکر د مقدمې قومندان یې خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه وټاکي. ورونو، دا چې موږ همیشه وایو د لشکر مقدمه، د دې څخه مقصد دا دی چې مقدمه په خپل ځان ته پوره او کامل لشکر وي، تر اصلي لشکر د مخه رهي وي او بیا هغه نور لشکر په پسې وي. هو دغه یو فرق لري چې د مقدمې د افراد شمیر تر اصلي لشکر کم او لږ وي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه که څه هم عمومي امیر او قومندان وو، مګر دی رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه نه ماتېدونکی قوت دی، سیف الله مسلول دی او بې اندازې عسکري پوهه لري. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پوهېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه تر ده په جنگ پوه دی، نو یې د هغه قوت او پوهې معطله نه پرېښول، کار یې ځینې اخیستی او د لشکر د مقدمې قومندان یې مقرره کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق پر طرف رهیسو او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یې د اردن او فلسطین حاکم پرېښاوه. خالد رضی الله تعالی عنه چې د مقدمې قومندان دی مخ ته رهیدی او دمشق ته د شمال له طرفه ورغلی او ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د جنوب له طرفه پر دمشق راغلی او د دمشق محاصره له دوو طرفو څخه شروع شوه. هلته د دمشق په قلاو کې د رومیانو ډیر زیات شمیر لشکر موجود وو. دغه محاصره او یا ورځې دوام وکړي. خالد رضی الله تعالی عنه همیشه د معلومات لپاره نفر لیږل، خو یوه شپه د ننه د دمشق په قلاو کې غیر عادي اوازونه واورېده، نو یې نفر ولیږل چې معلومات وکړي. هغو نفرو حال ورته راوړي چې د دمشق د والي چې ارتبون یا بطریق ورته ویل کېده زوی پیدا سوی دی، نو یې لویه مهماني جوړه کړې ده. طبعا د نصاراو په میلمستیاو کې شراب استعمالېدل. پس له شراب چښلو ټول لشکر ډیر زیات نشه و. څرنګه چې ټول دمشق مضبوطې قلاوې وو او د مسلمانانو د ورتګ یا ور اوښتلو هیڅ امکانات نه وه، نو خود رومیانو په بې پروایي او بېغمه زړه شراب څښلي وه او ټول نشه وه. خالد رضی الله تعالی عنه فورا د لشکر قومندانان سره راټول کړه،
چې د هغو په جمله کې قعقاع ابن عمرو التمیمی رضی الله تعالی عنه هم و. البته دغه واقعه تر هغه د مخه وه چې قعقاع رضی الله تعالی عنه د هاشم په لښکر کې عراق ته ولاړ شي. خیر، د قومندانانو تر مشورې وروسته خالد رضی الله تعالی عنه یوه نقشه جوړه کړه چې هغه داسې وه. د رسۍ یا تناوو څخه یې زینې جوړې کړې او د هغو په سرو کې چنګکان ورواچول. د مسلمانانو د لښکر څخه یې یو څو نفره فدایي ډله راویستل چې دغه فدایي ډلې مشر په خپله خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما و او اوس د رومیانو د نشې او مشغولتیا څخه استفاده کوي. دغه فدایي ډله د خالد او قعقاع په مشرۍ وردمخه سوه، قلاو ته ورغله. دغه د رسۍ څخه جوړې سوي زینې چې په سر کې چنګکان وه د قلا و دیواله ته ورغورځوي. رومیان په خپله میله مشغوله دي و دغسې حملې ته هیڅ نه دي متوجه، ځکه دغه حمله د لښکر حمله نه ده چې څوک په خبر سي، بلکې یو څو نفره دي په پټه خوله او تاریکه کې خپل کار کوي. څو د دغو چنګکانو څخه 2 چنګکه د قلا په دیواله کې لوړ بند سوه. اول خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما وروختل او تر شا هغه نور فدایان په پسې دي. خالد رضی الله تعالی عنه و خپل لښکر ته ویلي وه هر وخت که مو زموږ له طرفه تکبیر واورېدی د قلا پر دروازه حمله وکړي. اوس چې دغه د فدایانو ډله و قلا ته وختل، خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما تکبیر ووایه. هغه د مقدمې لښکر د شمال له طرفه د قلا پر دروازه هجوم وروړي. دلته خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما د رومیانو سره جنگ شروع کړي. په دغه جنگ کې د دروازې و طرف ته زور وهي او هلته د مسلمانانو لښکر د دروازې سره تیار او آماده ولاړ دی او د دروازې د خلاصېدلو په انتظار دی. بطریق ته خبر ورسېدی چې مسلمانان راغله کومک کوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو عمومي قومندان چې د دمشق په جنوبي طرف کې دی د دې واقعاتو څخه په هیڅ شي نه دی خبر. دغه ټول کارونه په څو لحظو کې وسوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق په جنوب کې دی او خالد رضی الله تعالی عنه د دمشق په شمال کې دی، نو خود ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په هیڅ نو خبر. بطریق چې دننه په قلا کې مسلمانان ولیدل، نو یې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږل او صلح غواړي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم پر صلح موافقه ورسره وکړه. خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما بیا په دغه صلح نه دي خبر. د قلا دروازې ته ورسېده او دروازه خلاصه کړه. اوس د مسلمانانو لښکر له یوه طرفه په صلح دمشق ته داخل سو او له بله طرفه په جنگ او زور ور داخل سوه. دمشق هغه یوازینی ښار دی چې په 2 قسمه یا 2 ډوله فتح کیږي، له یوه طرفه په صلح او له بله طرفه په جنگ. اوس نو حل څنګه دی؟ صلح خو داسې ده، ټول هغه شیان چې د کفارو په ملک او لاسو کې دي هغه د دوی دي، فقط مسلمانانو ته جزیه ورکوي بې له هغه شرطو څخه چې په صلح کې پر دوی ایښول کیږي. او په جنگ چې تسلیم سي هغه بیا ټول ښار او هغه شیان چې پکښې دي، نارینه او ښځې، اولادونه او کورونه، کښتونه او مالونه، ټول د مسلمانانو دي. اوس د دمشق د خلقو سره د صلح معامله وسي او که د جنگ. نو یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې څه وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې دمشق دې داسې وبلل سي لکه په صلح چې فتح سوی وي، ځکه خطا د مسلمانانو ده. د مسلمانانو د قومندانانو په منځ کې باید هر وخت او په هر لحظه کې ارتباط او مشوره موجود وي. هغه چې عمومي قومندان صلح ورسره کړی ده، نو دې د دمشق فتح کېدل په صلح سره وبلل سي. ورونو، تاسې د مسلمانانو وفا او د وعدې پوره کولو ته وګورئ. کنه د مسلمانانو دپاره ښه او معقول عذر دا و چې ویلې وای
دغه صلح پس له فتح سوی ده. هر یو چې د مخه دی په هغه د عمل وسی. صلح د مخه ده که فتح، مگر سره د دغه حقیقت بیا هم مسلمانانو د خپل رحم او مهرباني په سبب داسې نه وکړه او د دمشق فتح یې په صلح سره وبلل. او یزید ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له طرفه د دمشق والی مقرر کړل سو. د دمشق تر فتح کولو وروسته ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د هغه فعل و طرف ته حرکت وکړي چې هلته رومیان او د هغو لشکرې سره یو ځای شوي. بیا هم خالد رضی الله تعالی عنہ د مقدمه قومندان دی. خالد رضی الله تعالی عنہ د شپې فحل ته ورسېدی، مګر رومیان په دغه شپه کې پر راووتل او جنگ ورسره شروع کړ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هم راورسېدی. ویل د چې د دوه لشکرو په منځ کې لوی جنگ شروع دی. څرنګه چې په فحل کې ډېر شمیر رومیان سره یو ځای شوي وو، نو دغه شپه جنگ وسو او سبا ورځ هم ټوله ورځ جنگ دوام درلودی. حتی په سبا شپه کې هم ټوله شپه جنگ جاری وو. او بیا نو رومیانو په داسې ډول سره شکست وخوړی چې رومیان د خپلو هغو خندقو چې دوی جوړ کړي وو او مسلمانانو په منځ کې محاصره سوه. او په رومیانو کې ډېر زیات خلک ووژل سوه. څو رومیان و تیښتې ته مجبوره سوه او شکست یې وخوړی. څرنګه چې د رومیانو مرکزي لښکرو هغه چې په دمشق او فحل کې وې شکست وخوړی او د دوی مرکزي منطقې فتح سوې، نو نور ځایونه په خپله په صلح تسلیمېدل. د بیسان خلقو چې په فلسطین کې یو ښار دی و شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنہ ته حال ولېږي چې موږ تسلیم یو. شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنہ هغه څوک دی چې دی هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له طرفه د لشکره سره و دغه منطقې ته رالیږل سوی و. نو د بیسان خلقو د ده څخه صلح وغوښته او ده هم صلح ورسره وکړه. د طبریه خلقو هم صلح وکړه. پس له دغو جنگو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د حمص و طرف ته حرکت وکړي. د حمص په لار کې پر بعلبک ورغلی او بعلبک هم په جنگ فتح کړي. د بعلبک د فتح خبر و حمص ته ورسېدی او د حمص خلق په قلاو ننوتل. مسلمانانو حمص محاصره کړي. د حمص خلقو و هرقل ته حال ولېږي چې موږ ته کومک راولېږه. هرقل ویل تاسې ورته ټینګ سئ، کومک درهی دی. د حمص خلقو ډېره موده صبر او انتظار وکړي مګر کومک نه راورسېدی. نو د حمص خلقو هم د مسلمانانو څخه صلح وغوښته. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هم صلح ورسره وکړه او عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ د حمص والی وټاکي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د حمات پر طرف رهیسو. د هغه ځای خلقو هم صلح ځینې وغوښته. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د هغو سره هم صلح وکړه او بیا د شیزر او معرا د خلقو سره صلح وسوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د لاذقیه و طرف ته رهیسو. د لاذقیه ښار په شام کې د بحر متوسط پر غاړه واقع دی. د هغه ځای خلقو جنگ وکړي او مسلمانانو په زور فتح کړي او مسلمانانو په دغه ځای کې مسجد جوړ کړي چې دغه مسجد د هغو لومړنیو مساجدو څخه دی چې د مسلمانانو د پاره په شام کې جوړ شوي دي. پس له دغو فتوحاتو څخه ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید و قلنسرین ته ولېږي. هلته رومیان موجود و او هغو جنگ شروع کړي مګر مسلمانانو پس له ډېره شدیده جنګه شکست ورکړي. رومیان یې د هغو د امیر سره ټول ووژل، خو د هغه ځای نصارا عربو عذرونه کول چې دغه جنگ زموږ په خوښه او رایه سره نه و بلکې موږ صلح غوښته. خالد رضی الله تعالی عنہ هم دغه د دوی عذرونه قبول کړه او دوی یې پرېښول. خو کوم وخت چې دوی ښار ته ولاړه په قلاو ننوتل او قلاوې یې په ځانو پسې بندې کړې. خالد رضی الله تعالی عنہ محاصره کړه او حال یې ورولېږي. ویل والله
که تاسې لوړ په اوریځ کې یاست الله جل جلاله به موږ در پورته کې یا به تاسې راکښته کې راڅخه تلای نسئ. هغو چې د مسلمانانو دغه قصد او عزم ولیدی نو یې صلح ورسره وکړه او بیا د هغه ځای د عربو څخه یو نفر د خالد رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه. ویل یا خالد، آیا دا حقیقت دی چې ستاسې رب عز وجل د آسمان څخه یوه توره را نازله کړه او ستاسې نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ورکړه او هغه بیا دغه توره تا ته درکړه او ته هغه د آسمان په توره زموږ سره جنګ کوې او په همدغه سبب تا سیف الله بولي؟ د رومیانو بیره و دغه اندازې ته رسېدلې وه چې دغه خبرې په خپله جوړولې او نشرولې. خالد رضی الله تعالی عنه وویل یا بلکې زه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیف الله المسلول وبللم چې په معته کې مې د کفارو سره جنگ وکړي. کم وخت چې هغه 3 نفره قومندانان شهیدان سوه او بیا ما بیرغ واخستی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخستی چې الله جل جلاله پر کافرانو مسلط کړی دی. دغه نوم چې د معته په جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه ورکړل سوی وو، اوس خلق ځینې بیریدل چې د ده سره د الله جل جلاله توره ورسره ده. خالد رضی الله تعالی عنه حقیقت ورته ووایه، کنه خلق یې په دغه خبره سره بیرولای سوای چې هو زما سره الهي توره را سره ده، خو ده دغه کار ونه کړي. مسلمان باید همیشه حق او حقیقت ووایي. خالد رضی الله تعالی عنه چې قنسرین فتح کړي، څرنګه چې قنسرین ډېرې لویې او مضبوطې قلاوې درلودې او هرقل هم قنسرین ته نږدې و، نو ویل که هرقل دلته راسي او دغه ځای ونیسي نو بیا د هرقل د ساتنې دپاره دلته محکمې قلاوې سته چې دغه کار د مسلمانانو دپاره خطر بلل کېدی. نو په صلح کې د قنسرین پر خلقو دا شرط کښېښاوه چې د قنسرین قلاوې به نړول کېږي او هغو هم پر دغه شرط موافقه ورسره وکړه. د قنسرین ټوله قلاوې ونړول شوې. د هرقل په پاچهي کې اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، مصر، ترکیه، شمالي افریقا او ټوله اروپا یعنی اسپانیا، بریتانیا، ایټالیا، فرانسه، جرمن نور ټوله داخل و. دغه ټول مملکتونه د هرقل تر لاس لاندې وه چې پایتخت یې قسطنطینیه و. دغه ملکونه د هرقل پاچهي او امپراتوري وه. اوس خالد رضی الله تعالی عنه او هغه د لشکر مقدمه چې دی یې قومندان و دغه رنګه په هرقل پسې دي لکه په پارس کې چې مسلمانان په یزدجرد پسې وه. دغه خبر و هرقل ته ورسېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه په ما پسې را رهیدی. هرقل تښتي پر شا ځي، هر ښار ته چې ولاړ سي خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی. هرقل چې په هر ښار کې واړوي خالد رضی الله تعالی عنه د هغه ښار په مخ کې هغه بل ښار فتح کې عینا لکه د یزدجرد کسرا سره چې دغسې معامله کېده. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان دی، د خالد رضی الله تعالی عنه په دغو فتوحاتو او پرمختګ نه دی خبر. خالد رضی الله تعالی عنه ته موقع په لاس ورغلی ده، دونه وخت نه لري او نه وخت ضایع کوي چې دی ولاړ سي او د خپل قومندان سره مشوره وکړي. هرقل پر شا ځي او خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی. ښار پس له ښاره فتح کېږي تر څو چې هرقل ټول شام پرېښاوه او قسطنطینیې ته چې د روم پایتخت و او اوس استنبول ورته ویل کېږي ولاړی. خالد رضی الله تعالی عنه پاته شام ټول فتح کړي او هرقل وتښتېدی. دغه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د فتوحاتو خبر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی. هغه هم په خوشحاله سو ځکه ډېر ځایونه
بې له دې څخه چې په مسلمانانو کې د مرګ او ژوبله وسي مسلمانانو فتح کړه او دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل امر خالد نفسه، یعنی خالد په خپل ځان امیر کوي. دی په طبیعت کې امیر او قومندان دی، که څه هم د قومندانۍ څخه معزول سو، خو دی قومنداني نه پرېږدي. په خالد رضی الله تعالی عنہ کې د قومندانۍ غیر عادي قدرت موجود و. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور هم وویل يرحم الله ابا بکر كان اعلم بالرجال مني، یعنی الله دې پر ابو بکر ورحمېږي، تر ما ډېر په خلقو پوهېدی. خالد غوندې سړی ولې او څنګه معزوله کیږي؟ دی یوازې د لشکر په مقدمه د روم پاچا هرقل د لشکرو سره شړي او د منطقې څخه یې باسي. دغه د خالد رضی الله تعالی عنہ جنگي قدرت او عظمت و. دغه فتوحات د شام په شمالي طرف کې و، خو بیا هم په نور شام کې ځینې داسې ځایونه پاته و چې تر اوسه نه دي فتح سوي. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې د اردن او فلسطین والی و، د لشکر سره د اجنادین و طرف ته رهیسو چې هلته د رومیانو د قواو یو قومندان د لشکر سره موجود و چې ارتبون ورته ویل کېده، او د روم د ډیرو هوښیارانو او نابغه خلقو څخه و. مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ و ارتبون ته په جنگ کې شکست ورکړي. سره د دې چې ارتبون ډیر ذکی، چالاکه او چمبازه سړی و، بیا یې هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ څخه شکست وخوړی او قدس ته وتښتېدی. دلته به د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ او ارتبون د زراکت او ذکاوت د قصو څخه یوه کوچنۍ قصه درته رانقل کم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ غوښته چې د ارتبون د لشکر معلومات وکړي، د هغو شمیر، قوت، اسلحه او استعدادات ځان ته معلوم کړي. نو خود ځینې کسان به یې د قاصد په شکل د خبرو دپاره و ارتبون ته ورلېږل، چې په عین وخت کې به د هغه قاصد اصلي وظیفه دا وه چې د ارتبون د لشکر معلومات وکړي. خو یوه قاصد هم داسې معلومات نه ورته راوړل چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دې د زړه تسلا په وسي. نو په خپله عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ په داسې ډول سره و ارتبون او د هغه و لشکرو ته ورغلی چې دی هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ له طرفه یو قاصد دی او د هغه له طرفه و ارتبون ته یو پیغام راوړی دی. حال دا چې دی په خپل عمرو بن العاص او د لشکر عمومي قومندان و. هلته چې ورغلی د عمرو بن العاص پیغام یې و ارتبون ته بیان کړي او د ارتبون له طرفه یې د پیغام جواب واورېدی. خو په عین حال کې د ارتبون د لشکر پوره معلومات هم ځان ته حاصل کړه. ارتبون چې هوښیار او ذکي سړی و، د دغه قاصد د حرکاتو څخه په دې پوه سو چې دغه سړی یو عادي قاصد نه دی. شاید دی په خپل عمرو بن العاص وي. که عمرو نه وي نو هغه څوک دی چې عمرو بن العاص د ده په مشوره کار او عمل کوي. نو یې د عمرو بن العاص په پټه د خپلو عسکرو څخه یو قوي سړی امر کړي چې ته به د څو نفرو سره ولاړ شې او د دغه قاصد په لار کې به ودرېږې. کم وخت چې دی له دې طرفه درغلی په لار کې یې ووژنه. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته هم د حالاتو څخه دا ور معلومه سوه چې شای ارتبون دې د ده د وژلو اراده کړې وي. نو یې ارتبون ته وویل ما ستا خبرې واورېدې، یعنی ستا هغه خبرې مې واورېدې چې زما د پیغام په جواب کې دې راته وویلې، مګر موږ 10 نفره یو چې امیر المؤمنین را لېږلي یو چې د عمرو بن العاص کارونه او تصرفات تر نظر لاندې ونیسو. نو زه به ولاړ سم، زما هغه نور 9 نفره ملګري به هم درته راولم چې هغه هم دغه ستا خبرې واوري. ارتبون په طمع سو او د ځان سره فکر وکړي چې د یو نفر وژنه دونه ګټه نه لري. دا څونه ښه خبره ده چې 10 نفره عسکري مشاورین راسي او هغه ټوله په یوه وار ووژنم. نو یې هغه خپل لېږل سوي نفر ته حال ولېږي چې په سړي کار مه لره، پرېږده چې ولاړ سي او هغه خپل نور ملګري هم راولي.
عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د ارطبون د لشکره څخه د مسلمانانو ولشکر ته صحیح سالم ورسېدی. په وروسته کې ارطبون ته دا معلومه سوه چې دغه سړی په خپله عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه. نو یې د ځانه سره وویل والله سړي خطا ایستلم او دی د عربو د هوښیارانو څخه دی. کم وخت چې ارطبون خپله منطقه پرېښول او قدس ته وتښتېدی، اوس نو په ټوله شام کې یوازې قدس پاته دی چې نه دی فتحه سوی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د قدس و طرف ته رهیسو او قدس یې محاصره کوي او ډېره شدیده محاصره پر ولګول. د قدس څخه د قدس حاکم چې صاحب ایلیا ورته ویل کېده د خبرو دپاره راووتی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل تسلیم سئ. صاحب ایلیا وویل هو موږ تسلیمیږو، خو یوه نفر ته چې هغه ته عمر یا عمر یا عمر ویل کېږي، یعنی د دغه قسمه څخه یو شی ورته ویل کېږي. ځکه زموږ په مقدسو کتابو کې داسې اشارې شته چې قدس به دغسې سړی فتحه کوي چې نوم یې عمر عمر د دغسې قسمه څخه وي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل زه عمر یم. صاحب ایلیا په تعجب کې سو. دغه خبرې د ترجمان په واسطه کېدې. صاحب ایلیا وویل ستا نوم په تورو په الفبا راته ووایه. عمر وویل عین میم را واو. ورونو تاسې پوهیږئ چې عمر په ویلو کې 3 حرفه ویل کېږي، مګر په لیکلو کې 4 حرفه لیکل کېږي. په آخر کې داسې واو زیاتېږي چې تلفظ نه پکېږي، او دغه واو د دې دپاره دی چې په لیکلو کې د عمر او عمر په منځ کې فرق وسي. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې خپل نوم په حروفو ورته ووایه، صاحب ایلیا وویل یا ته هغه څوک نه یې چې قدس فتحه کوي. د هغه نوم د 3 حروفو څخه دی یا په 3 حروفو لیکل کېږي. عمرو رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو او ویل هو زموږ د امیر المؤمنین نوم عمر او په 3 حروفو کې دی. صاحب ایلیا وویل د هغه قیافه راته بیان که. عمرو رضی الله تعالی عنه هم د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قیافه ورته بیان کړه. صاحب ایلیا وویل هو هغه دغه سړی دی چې قدس به فتحه کوي، او په والله موږ بې له عمره و بل چاته نه تسلیمیږو. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په دغه باره کې و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ چې څنګه وکم. هغه وویل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره به مشوره وکړو چې د قدس خلق بې له جنګه په خپله و امیر المؤمنین ته تسلیمیږي، نو جنګ ته ضرورت نسته. نو یې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږئ، او هغه هم دا اراده وکړه چې د قدس د فتح کولو دپاره شام ته ولاړ شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و طرف ته په داسې حال کې رهیسو چې یو اوښ او یو نوکر ورسره وه. په لار کې به یو وار دی رضی الله تعالی عنه پر اوښ سپرېدی او یو وار به هغه نوکر سپرېدی. دی رضی الله تعالی عنه به پیاده ورسره تلی لکه نوبت چې سره ایښی وي. سبحان الله، دغه عظمت ته فکر وکړئ. دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. هغه یې نوم او دبدبه وه، هغه یې د پاچاهۍ لویوالی دی، دغه یې عدل او دغه یې سفر دی. نه لشکر ورسره دی، نه پیردار، نه حاضر باشان ورسره دی، نه نوکران. فقط یو دی، یو یې نوکر د مدینې منورې څخه بیت المقدس ته پر یوه اوښ ځي. فقط تاسې فکر وکئ، تبصرې ته ضرورت نشته. دا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و دروازو ته ورسېدی. هلته په شام کې خلق خبر دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را رهي سوی دی او نن سبا شام ته را رسیږي. نو خلق یې د استقبال دپاره مخې ته راوتلي دي. د دغو خلقو په مخه یو سړی ورغلی چې پر یوه داسې اوښ سپور دی چې نه ذل لري نه رکاب، بلکې پر دغه اوښ یې یوه زیږه شړۍ اچولې ده او پینه پینه کمیس یې اغوستی دی.
خلق چې تر دغه سړي راورسېدل نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د امیر المؤمنین موکب یا قافله په مخه نه ده راغله. سړي په خندا ورته وویل امیر المؤمنین ستاسې په مخ کې دی. خلق نور هم مخ ته پسې رهي سوه. څو خلقو ته د شا له طرفه خبر ورغلی چې امیر المؤمنین و ایله ته رسېدلی دی. ایله د یو ځای نوم دی او هلته یې اړولي دي. خلق بیرته په تلوار پر شا راوګرځېدل. کله چې د امیر المؤمنین و مجلس ته ورغله په ډېر حیرت سره یې ولیدل چې امیر المؤمنین هغه څوک دی چې دوی ته په مخه ورغلی و او دوی د امیر المؤمنین پوښتنه ځینې کول او هغه ورته وویل امیر المؤمنین ستاسې مخ ته دی. خیر، امیر المؤمنین او د ده سره ورسره ملګري قدس ته ورسېدل. کله چې خلق د امیر المؤمنین پر رسېدلو خبر سوه مخې ته یې راووتل او ورته ویل یې یو بل بوده به هم درته راولو چې دواړه سپاره سئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا تاسې خپلو کورو ته ولاړ سئ او څوک مه راسره ملګري کېږي. هلته لښکر ته خبر ورغلی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راورسېدی. فورا د لښکر قومندانان ابو عبیده، خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنهم اجمعین مخې ته وروتل. غواړي چې د امیر المؤمنین استقبال وکړي. ټول پر اسان سپاره دي او په هغه وخت کې چې په شام کې کوم ښه لباسونه رواج وه هغه لباسونه یې اغوستي دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې سترګې پر وموښتې په ډېر تلوار د مځکې څخه ډبرې راپورته کوي او دوی په ولي او ویل څونه ډېر ژر دنیا تغیر د پکښې راوستی. ها مجاهدین یاست؟ ښارونه مو فتحه کړه او ژر ژر مو د دغو کالو په اغوستلو شروع وکړه. اوس په دغه لباس کې د عمر استقبال کوئ؟ تاسې هغه څوک یاست چې په نس نه واسماړه. ما تاسې د جهاد دپاره رالیږلي یاست، نه د عیش او عشرت دپاره او په ډبرو یې ولي. هغه قومندانان زارۍ کوي چې ته دونه وخت راکه چې موږ حال درته ووایو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي وایاست څه وایاست؟ هغو وویل په والله موږ دغه لباس بیله د جنگ د وخته بل وخت نه اغوندو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا ولې؟ خلق ښه کالي د خوشحالۍ او میلې په وخت کې اغوندي او تاسې د جنگ په وخت کې اغوندي. هغو وویل که موږ عادي کالي اغوستي وي د دغو منطقو خلقو ته خوار او ذلیله معلومیږو، نه راڅخه بیریږي. او که مو د دوی د آمرانو غوندې لباس اغوستی وي بیریږي او صلح غواړي. موږ دغه لباس فقط د جنگ په وخت کې د دې دپاره اغوندو چې دشمن وبیریږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل صدقتم. دغه د دوی دلیل او عذر یې ومانه او پرېښول. قومندانانو خپل اسان ورته را دمخه کړه او ویل پر آس پورسه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل ما پر خپل حال پرېږدئ، په ما کار مه لرئ. اوس نو دوی و قدس ته ورنږدې سوه. د قدس خلق د خپله مشره سره چې صاحب ایلیا ورته ویل کېده او د صلح اراده لري هم د باندې ورته راوتلي دي او د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د راتګ انتظار کوي. پوښتنې کوي چې امیر المؤمنین هغه ستاسې امیر چیرې دی او کله را رسیږي. د قدس خلق د لشکرو او پیردارانو، نوکرانو او حاضر باشانو په انتظار دي چې اوس به عمر رضی الله تعالی عنه د هغو په منځ کې په څه شان او شوکت را رهي وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې راورسېدی مسلمانانو تکبیر ووایه. د قدس خلق وایي څوک دی؟ چیرې دی؟ دغه چې پر اوښ راغلی دغه سړی عمر دی؟ مګر سبحان الله نور هم و الهي حکمت ته متوجه سي. دغه منطقه یا فاصله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د قدس د خلقو په منځ کې ده داسې منطقه ده چې ټوله خټې ده او په دغه وخت کې چې دوی خټو ته راورسېدل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه نوبت راورسېدی چې اوس باید پر پښو او پیاده ولاړ سي. نو خود د کښته کېدلو اراده یې وکړه. نوکر وویل داسې نسي کېدلی، اوس ته باید سپور یې. هغه دوی راورسېدلو دغه پاته لار ته باید پسې پوره کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله
د اوښ څخه راکښته سو او د اوښ تناو یې ونیوی. نوکر پر اوښ سپور دی او دی رضی الله تعالی عنه چې د اوښ تناو یا مهار یې نیولی دی په خټو کې ځي. د قدس خلق وایي دغه عمر دی دا چې پر اوښ سپور دی؟ مسلمانانو ویل یا، بلکې هغه څوک عمر دی چې اوښکه شوی. سبحان الله. صاحب ایلیا یا د قدس حاکم وویل هو دی عمر دی، دی هغه څوک دی چې قدس فتح کوي. بیا نو صلح وسوه د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او صاحب ایلیا په منځ کې صلح ولیکل سوه. د قدس دروازې خلاصې سوې او مسلمانان قدس ته په داسې حال کې ورننوته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په مخ کې رهي و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې قدس ته ورداخل سو، شاوخوا پکښې ګرځي. څو وکنیسة القمامة. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده، زموږ پاته قصه به په راتلونکې 12مه فتح کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.